بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیات خوشاله یم چې په خپله خاوره ګران او لوی کور افغانستان ته راغلی یم او پښتانه دغه دي زما تر څنګ دي. زه د هغوی مخونه وینم، د هغوی په تندیو کې هغه برکتونه وینم کوم چې د پرمختګ د قدمونو دي. ډیر خوشاله یم چې تاسو سره یم. بهرحال تاسو به ډیر زیات ستړي شوي، د هغې ماته احساس کېږي. زه به د زیاتو خبرو نه تیر شم. زه به خپلې خبرې هم د شعر په ژبه کې وکړم چې دا وینې وینې ژوند او دا ټوپک افغانستان، دا وینې وینې ژوند او دا ټوپک افغانستان. یا خدای تا آباد کړي مبارک افغانستان. مننه. دا وینې وینې ژوند او دا ټوپک افغانستان. یا خدای تا آباد کړي مبارک افغانستان. او تک چرته خدای وی پیدا کړی اجدها، نو تک چرته خدای وی پیدا کړی اجدها، نو تا خو تیرولو په یو چک افغانستان. او شعر دی چې د دې خاورې واکدار به خرڅېده په 100 روپۍ، د دې خاورې واکدار به خرڅېده په 100 روپۍ. دا ځکه خو ژړل سړک سړک افغانستان، او ما ځکه نه خوړل په تور لاهور کې سره انګور، بیا ما ته یادېده د ښکلا ډک افغانستان. ما ځکه نه خوړل په تور لاهور کې سره انګور، بیا ما ته یادېده د ښکلا ډک افغانستان. ښکارېږي چېرته خوښ نه و زما په شوخ غزل، ښکارېږي چېرته خوښ نه و زما په شوخ غزل. ته ګوره ما ته نه کوي چک چک افغانستان. او جنگ دی بلا اخري او ور دی په ټوپک ولګي. جنگ دی بلا اخري او ور دی په ټوپک ولګي. سوله دی ناوي شي په مخ دی ورته چک ولګي. او تاسو د شوي جنگ تاوان په یو بل واړولو، زمونږ هم د ورکو ورونو دی درک ولګي. او دا چې څو وارې پکې شوي دي بمې چاودنې، غزل نن دی اتڼ هم په دې سړک ولګي. او چمبه ووهم دنیا په نڅا واخلم، چمبه ووهم دنیا په نڅا واخلم. د خپل ذات له بدرنګیو پناه واخلم. او مال جیب کې له هراته انګور راوړي، زه هم له ګل بدنه سودا واخلم. او د راتلو نیټه دې دومره لرې مږده، هسې نه چې د بل ښکلي هوا واخلم. نور به په ستورو د اسمان څخه گزار کومه، زه به د کوم سړي په ذهن باندې کار کومه. ستا د نصاب لاندې مې ژوند کړی، ګناه مې کړي، په دې به هم 200 کاله استغفار کومه. او بلا دې واخلمه ما څه ناڅه عذاب کې ساته، زه چې اوزګار شمه خبره په سرکار کومه. او څو شعرونه نور دي چې هر چاره په پیسه نه وه خالقه، هر چاره په پیسه نه وه خالقه. زمونږ دا ژبه هم زده نه وه خالقه. حوره ښکلې وه مزه یې راکوله، خو ارمان دې پښتنه نه وه خالقه. حوره ښکلې وه، مننه. حوره ښکلې وه مزه یې راکوله، خو ارمان دې پښتنه نه وه خالقه. د زکات پیسې مې ځکه نه ویشلې چې زما سره کیمره نه وه خالقه. او تاب د سترګو دی دا زړونه باید وخوري، دغه تورې بلاګانې به نور څه خوري. د عسکرو منځ کې بم څنګه راتیر شو، ښه ته څه وایي چې دا ولس واښه خوري.
او سوچ دې وکړي چې غزل څنګه مولا شو میکده ترورۍ دې اوس ځان له مازغه خوري څو شعرونه نور دي چې دا نن شپه دي د وجود د ضرورت شي که ته نه راځې نو ستا بدن دې راشي ته د جنګ کاروبار بیا هم جاري غواړي که دا کاڼي بوټي هم درته ګویا شي او د افغان جنگ کې د ګردې نړۍ لاس دی دا قصه درته کوم خو چې سبا شي زړه لکه شمع څنګه یو سمه ترشا درپسې ته زلفې مسپړه چې نه درځي هوا درپسې په بیروخۍ دي مقدس احتجاج داسې کوم چې تا تن کوي او زه نه کوم لا درپسې او غزل واړه مینان دي زاهدان صاحبان خو له تهمت له ډاره نه کوي ژړا درپسې څو شعرونه نور ویمه نو بیا بس کومه چې دا چې ستا د ډار په ښار کې گویا خوله په کرایه هم نه وه د غرونو وجودونو بسایه هم نه وه د خدای له ویرې منازکو ته لاس نه اچوه ګنې د ښکلو دومره ډېره سرسایه هم نه وه او شعر دی چې څه زړونه مات وو څه کاروان د سفر نه و عادت یعنی تیاره هم وه په ګاډي کې پایه هم نه وه او اخري یو څو شعره دی چې نه یې سلام وکړه نه ودرېد شیبه را سره د خدای بنده چرته لیدلې وه چمبه را سره او څومره لري د خپل مین د زورولو هنر تیر مازیګر راشي او بیا نه کوي شپه را سره او له جنګه پس خپلو زخمونو ملامته کړمه کاش چې نیزه نه وې په غاړه وې تبله را سره او چرته به وړي د رجېدلو دیوالونو خاورې څومره به ځي هوا په زړه کې کږه را سره او غزله زه حسن پرست ځکه بدنام ومه چې د کلي ټولو ښکلو ماته وه پرده را سره ډېره مننه